وقتنن میشه په زیر زیر وګوره لازوان یما وقتنن میشه په زیر زیر وګوره لازوان یما ما د هر ظالم پر سر خواهش د افغان یما تر ټولو د مخه دنګ افغان دنګ شهید عارف افغان ته د عقیدت سره ګلونه وړاندې کوو د دې سره سره د ده خاندان او د ده کورنۍ ته د ښاغلتوب او د عقیدت او د مینې ډک ګلونه وړاندې کوو عزیزانو خبره دا نه ده چې یو عارف ووژل سو خبره دا نه ده چې یو افغان ارمان ووژل سو خبره دا ده چې وژل کېږم څله او له ستا له دې اویا کلن پاکستان څخه راشنو سوی او تر نن تاریخه پورې په یو جنرالي پالیسي کې زه څه له وژل کېږم ستا په پنجاب کې ستا یو لاهوری و یو ایسي ته ناست دی ټیم ګورنر پنجاب یو ګورنر پنجابی دا ټویټ کړي بل د پنډۍ په جیج کې هم کې ناست دی د هغه ځای څخه دا خبره کوي وایي چې پاکستان کې دشمنوں کا یہ حال ہوگا لاندې عارف وزیر پکې منشن کړی دی ما ته پته ده ما ته ځان دره کرکي که زه ستا قاتل سوم بیا زه په تا باندې 93,000 پتلونونه نه 6,00,000 پتلونونه به وړې ته ما ته ځان دشمن مه ګڼه زه خو اوس له تا سره ستا په خبره روان یم زه خو له تا سره ستا په دې بې سپین کې ژوند غواړم کم ژوند چې یو لاهوري پنجابي تحصیل دی کم ژوند چې په راولپنډۍ کې د جیج کې یو پښتانه تحصیل دی هغه زه دلته په دې وطن کې غواړم چې ته ماته نه راکړې دا ژوند او ته ماته ځان دشمن ګڼې بیا به قسم په ملا دی چې بلوڅانو خو پتلونونه په غاړه کې در اچولي وو زه به ته سر د لوړ در تړم بیا که زه یې زه دا زما تاریخ وګوره دا احمدشاه بابا زه خیر افغان سي تر دې منظور جانه پورې زما تاریخ یې ور ولوله په دې شیانو باندې ما مولوه ما ته حق راکړه عارف وزیر په 2 کلن تحریک کې 15 میاشتې په زندان کې تحریک دی د بالپور له زندانه چې راخلاص شو ډېر خوشحاله وایي چې زه خو د کام پر سر باندې ځمه زما دویم کور دی زه په دې نه یم په دې زولنو په دې پنجابۍ زولنو باندې ما نشي هېرولی آخر یې دې ځای ته سم کوي چې 2 شپې اخرنی جیل د یو پالیسي ټیک هېڅ طالب نسته د جیچ کیو پالیسي ده 2 شپې د جیل ته نه ایستی دی نه مطمئنه کوي او د اکا زوی یې راته وایي وایي چې دی مخکې نه راوتلی د کور تر مخکې یو توپ وي دې ته به کښېنستی چې کله دی له زندانه راغلی بیا به دی دا دوکان ته وتی د ده دا لوی ولګېدی چې اوس خو ما هغه جیل هم تر کوي روزه هم ده اوس به څوک څه نه راته وایي خو دې زناورو په حق ظلم باندې شهید کړي روزه یې په خوله وه او تر قیامت تر ورځې پورې بې روزه یې موږ مسلمانان هم یو موږ پښتانه هم یو موږ افغانان هم یو موږ د لاهور تورلنګیان نه یو چې په روزه کې وایي ټنډه شربت ټنډه شربت ستا خو له اسلام سره له مذهب سره زه الحمدلله هم په مذهب پوهیم هم په اسلام پوهیم او بیا هم په خپل افغانیت پوهیم بیا به مې بله لار نه وي بیا لکه عارف چې د په کوم کارتوس پېستلی دی دا کارتوس زما لپاره هم دی بیا خو دا مې واوره دا وطن به له تا پاتېږي دا وطن به له تا پاتېږي دا تر تا له ډېرو زورورو پاته سوی دی هغه ستا پلاران نه وو هغه انګریزانه د برطانیې هغه هم پاته سوی دی له تا نه خو به منډه پاتېږي بیا او یو خاص دلته دا زموږ چې کوم دلته یو څه ګډی نور هم ولاړ دی دا دلته چې کیمرې راته نیولي او هلته ریکارډینګ وروړي او دا باجواله ما ورولله دی راوله که به په راولپنډۍ په جیج کې هم کې دا خبره نه وه که زما په ایمان کې شک دی پر سر مو وله بیا ته اوس هغه شاعر وایي دا جنګ به زه وګټم خو دا خبره واوره دا جنگ به زه وګټم خو دا خبره واوره ستا نوم سره به ولیکم په نره بې غیرته
پښتونخوا وطن خپلو ګوندونو ته قامي ګوندونو ته دا یو سوال یو خواست په ډېر احترام باندې کومه دا تحریک د دې ګوندونو زېږېدلی بچی دی دا تحریک د دې ګوندونو زېږېدلی بچی دی زه د دې ګوندونو نظریاتي ملګری پاته یم او یم زه په خپله خاوره باندې ولاړ یم سبا به زه مرم دا په دې ګراونډ کې به تاسو جنازه کوئ دا خبره واورئ بیا به چارسده هم وي بیا به ګلستان هم وي ما که جنګ ګټلی زه ستا یمه زه ستا بچی یمه زما ګټه به تاله ځي که زه وژل کېدمه زه مړه کېدمه دا زما ته زه نن دا ټول ناست یاست دا ګواهان اوسئ بیا به زما تاوان هم ستاسو وي بیا په والله که د پنجاب سوئ زه به مرم زما تاوان به هم ستا او چې زه جنګ ګټم زما ګټه به هم ستا وي نور موږ پر دې مرګونو باندې دا پنجابیان نسي هېرولی دا خبره خلاصه ده د کامي چې کومه ستونزه ده موږ ته کومه پرېکړه موږ کوو هغه موږ په هر څه پوهیو سره صرف په دې یوازې ته ناست یو چې موږ اوس اتڼ ته لږ څه وخت ورکوو چې کله مو اتڼ ته لټ ورکړې بیا به ته پوه شې چې ما کوم ګل وخوړلو او ما څه وکړلو او زه د خپلې ولسوالیو د خپلو ځوانانو یو وار بیا ډېره لویه شکریه ادا کوم چې تاسو په خپله کامي ایشو باندې هر وخت پر ډېر مختصر کال باندې راوتلي یاسته زه ستاسو ډېره شکریه ادا کوم په آخر کې پر دې یو شعر باندې زه له تاسو څخه اجازت غواړم باز د هندوکش یمه تل د لوړو غرو یمه باز د هندوکش یمه تل د لوړو غرو یمه ننګ یمه غیرت یمه به څرکی د پښتو یمه ریږي زما د تورې د دښمن زړه لا په قبر کې اور یمه توپان یمه محرک د زلزلو یمه نوي ژوند ته لار کوم د نوي ارمانو سره ځوان یم افغان یم هادي د قافلو یم یو جان مننه